ترهګرۍ ښکار شوې علاقه تور اوړه کې ټر سکاوټ کمانډر خبیب رسول په مشرۍ کې امن جرګې تبیا شوې وه. په دې امن جرګې کې تور اوړه او سنټرل کورم امایدین سماجی شخصیاتو سیول ادارو ذمہدارانو سره وینګ کمانډر کرنل انعام میجر مصطفی او صوبیدار میجر ندیم خټک ګډون کړی وو. په دې موقع علاقې مشرانو وینا وه چې ترهګرۍ نه پس په وړومبي ځل سکیورټي فوج له اړخه امن په نوم جرګه بلنې سره یو خو روایت قایم شو. دوی وینا وه چې سنټرل کورم او تور اوړه غوندې پسمانده علاقه هر دور کې نظرانداز شوې ده. تعلیم صحت سره کاروبار په مکمله توګه تباه شوی دی. په دې موقع کمانډر ټر سکاوټس خبیب رسول خپل خطاب کې وویل چې کویل ماین سره علاقې ته مخې شوي ستونزو حل کولو لپاره به زه مهم کردار ادا کوم. دوی موجوده سیول افسرانو د مسایلو حل کولو باندې زور ورکو. دوی زیاته کړه چې امن او امان قایم کولو لپاره سکیورټي ادارو سره علاقې عوام تعاون د وخت اولین ضرورت دی. رغلي مشرانو پاک فوج او پولیس د امن او امان لپاره اقداماتو باندې زبردست خیر تحسین پیش کړو. کیمرامین کمران رای سره طفیل محمد خان، وحدت نیوز، تحصیل ټل.